سړی نسې زوی جوړ په خیر صحت ښه دی خیر خیرات دی مور یې چیرې ده زوی په کور کې ده دا کور دی که مهمانخانه ده دا کور دی هغه مهمانخانه دا مهمانخانه ده دا مهمانخانه ده هغه کور دی ته ورسه مور ته جواره دوستانو نن به د یو باغیرته او با احساسه کونډې څخه ځان خبر کړو راځئ دوستانو دا کونډه خور څو واره زموږ دفتر ته راغلې ده او هر ځل چې راغلې ده موږ د کومک ورته ویلي دي چې وړه به درکړو غوړي به درکړو دا به د غذایي مواد به درکړو خو دې زموږ سره نه ده منلې راته ویلي دي چې ما ته غذایي مواد مه راکوه د کار زمینه راته مساعده کړه باوجود د دې څه چې ډېر دردونکی ځورونکی او کړونکی ژوند لري لیکن د هغه باوجود هم غذایي مواد یې زموږ څخه دغه نه کړله زموږ څخه قبول نه کړله نو ادې خور مو پیدا کړله سلام علیکم خور سلام بخیر است صحت ښه دی خیر و خیرات بخیر است څنګه دي اولادونه دي څنګه دي ښه دي شکر دی اوس ژوند ښه دی انشاءالله ښه دی انشاءالله څو واره زموږ دفتر ته راغلې خوره څلور پنځه شپه درغلي او هر پلا په سرو اوښکې موږ دې مو ژړولي هر پلا موږ د پیسو هم درته ویلي تا نه دي قبلې کړي او غذایي مواد هم موږ درته ویلي دي تا نه دي قبلې کړي هر څه چې زارۍ درته کړي دي تا نه دي قبلې کړي یو ورځ دا چې زه خپله هم کونډه یم او د راکورو کلي کونډیانې راځي راته وایي چې ته باید یو د خیاطۍ صنف دلته خپل په کور کې ونیسې چې هغه موږ هم درځو او زما هم دا یال یو شی سي د دوی دپاره مې یو شی ځکه چې ته یو ماته یا پیسې راکړې کور دې ودان تا زموږ سره کومک کړی دي یا دې راته ویلي دي نو هغه به یوازې زه راواخلم خرڅ به کوم یو میاشت به مې خوراک سي دوی به مې خوراک سي نو چې دا خیاطي وکړو زده مو سي دا نورو ښځو چې ور زده کړو یو څرخ لاسته راوړي یو ماشین لاسته راوړي د هغه په ذریعه سره خپل عیال ته یو ډوډۍ پیدا کولی شي که د ورځې یوه جوړه کالي جوړ کړي یو شی کېږي ځای لري ودغه ځای دی دغه خونه ده دغه وساق دی اشتغال وساق دی کولی شي چې ویم ګورې په دغه ځای کې په دغه ځای څو کونډیانې په دې ځای کې تا خو ویل چې 40 کونډیانې دي اوس اکثره کونډیانې خو سن یې زیات دی داسې څوک دوی اطمینان لري چې په خپل کور کې چې هغه اطمینان یې ورته وروځي خیاطانې کې ورته خو هغه که در وخت پر دې تېر شوی دوی د زده کړې نشي کولی یا نه په خلاصېږي نو خو بیا د هغې پر ځای باندې لور نیسمه یا که یو مژور دوی اجازه ورته ورکوله یو مژور یې راځي د هغې پر ځای باندې چې هغه د دوی په دې شرط چې خپل د کور یو ډوډۍ پیدا کړي د خپل د خواشي سره د خپل د کونډې خواشي سره ملاتړ وکړي په دغه وجه بیا مژور هم نیولی شي په دې ځای کې ماشینان دي پکار دي تختونه دي ټوکران دي څرخي دي غچي و فرش دی و تو دی گیس دی نو خدای ټول شام ته مکمل صنف جوړه مکمل صنف جوړه لاس نفر ځایږي لاس 15 څو ځایږي اوس خو بل څه پلا پښکې کې ځایږي ام بدل ستنه وګوري تاسو نه خو ما د خیاطۍ د وکټ اسناد زموږ د قنات واړو زموږ د دفتر د قنات واړو وګرځي زم نه هم د څو میشته چې تار پلا راغلی ویم چې زه نه وم چې جړل دی و درواغ نه و درته ویل زموږ دفتر زه نه وم او ته په خبرې چې زه نه وم په خو چې تر بل مالته بیا راته چې دی نسته نو بیا به ما ورته ویل چې راسي هر وخت بیا ما ته وایي چې خبر راکړي یا ټلیفون نمبر زه د دوه ورځې مخکې راغلم ته په لیست کې وې اول زموږ ته ټول مهمه دا و چې ته ځای هغه لیست چې تا د کونډیان دراوړی و هغه په هغې کې درې دي که څلور کونډیانې زموږ په لیست کې نسته نور دا ټولې کونډیانې رښتیا هم هغه لیست د حقیقت درلودی ولې ټولو موږ ته مهمه ځای و چې آیا ته ځای لري چې دا سیم پکښې جوړ کړې په خپل کور کې نه لري ورته یا ځای خو لرم په دې شرط چې زه خپله مې کونډه یم ما راپسې دي چې زه خپل مؤمنان هم وساتم دا د دوستانو په دغه دا کونډې خور ته به د خیره سره دغه دا وطاق به ورته جوړ کړو د خیره سره ورته کانکریټ وکړو ورته فرش وکړو د خیره او دلته به کونډیانو یتیمانو ته د خیره سره د خیاطۍ صنف به د خیره سره ورته جوړ کړو بله بلا به نو د دې صنف د افتتاح ویډیو به درته خپره کړو چې دلته به ټوله د خیره سره میسونه وي دا به وي صد رحمت د دې صد آفرین د دې خور پر غیرت باندې چې هر ځل موږ ته راغلې ده چې موږ د غذایي موادو ورته ویلي دي دې زموږ څخه غذایي مواد نه دي غوښتي او نیم پیسې مې ورته ویلي چې ما ته د کار زمینه را مساعده کړه چې زه خپل په لاس باندې د خپلو یتیمانو ته
یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړم. بس دا غیرت دی خدای پاک هر چاته داسې غیرت د خدای پاک ورکړي. ډېر نارینه دي موږ ورته وایو چې موږ به د کار زمینه ورته درته مساعده کړو. وایي ما ته د غذایي موادو وایي کار نشم کولی د غذایي موادو کور کې ودان کړی رسي خدای دې وزونه درکړي دا چې زه خپل هم کونډه یم زه باید دغسې یوه مې دغه لور یو دغه مې لور د دغه 3 کلن زوی مې دی دا یوه دانه نو زه غواړم چې خپل په لاس باندې راوروزم د دوی د تعلیم او د تربیه صد افرین خوره در باندې ویاړم انشاءالله بندیان هم راټولې کړم. دغه احساس د قابل د قدر دی لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې تا ته ستاسې معززه کورنۍ ته یوازې درکړي او پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ د برکت سره انشاءالله. وایم چې څوک نه لري هغه مې تمسي کوئ تاسې ته دې خدای وزونه درکړي ستاسې هم کور ودان چې موږ تشویقوي موږ سره کومک کوي خدای دې وزونه درکړي. ته خپله تاسې غیرت خدای پاک درکړی دی دغونې باغیرته خور یې چې موږ ټوله در باندې ویاړو. خو دا دې څو واره ما ته راغلې ته ووایه زه دا نه غواړم د دغه پر ځای باندې ما ته یو صنف د خیاطۍ را جوړ کړي. خو زه هم دا غواړم چې خپل په لاس یې وګټو. اوس دا نور ته چې وایي موږ ته وړو دا شان راکړه. هغه به یې میاشتې خلاص بسې بیا به خلاص دا خو ژر نه ځوانېږي زما 3 کلن زوی نو هغه به خپل په لاسو باندې زور کښېږدو چې هغه یو نور هم وروځو خپل لاس ته ولې څه یو شی لاس ته راوړي. بس انشاءالله زه به انشاءالله خپل دغه در سره کوم. دا زما ستا سره وعده چې دا به م درته فرش کړو هم به ماشینانو دا ټوله شیان به موږ به هغه لیست واخلو دا ټوله شیان به درته تنظیم کړو. خدای دې وزونه درکړي خدای ملا وتړي خدای دې ژوند درکړي په خیر اوس. بس خدای دې درته اولادونه درته اهل صالح کړي او خدای پاک دې وکړي چې دا نور هم لکه ځان دغه رقم ښه خیاطان کړي ښه زحمت ورسره وباسي. خپل در وساتل کوشش سمه ده خدای په امان خور. خدای دې وزونه درکړي خدای مو مل سمښت ښه وخت